همدارس تاریخ پوهان وایي چې دغه جومات ته مخکې د سیند د غاړې جومات ویل کېدل او وروسته ځکه د پل خشتي جومات نوم ورکړ چې د تیمورشاه دراني د سلطنت په وخت کې د پل خشتي جومات ته نږدې د کابل پر سیند په کندهاري معمارۍ له پخو خښتو او ګچو څخه پل جوړ سو چې له همدې امله بیا دغه جومات هم د خلکو لخوا د پل خشتي په جومات سره مشهوره سو. په دې اړه پوهان رازقي نړیوال ازادي رادیو ته داسې ویلي دي: پل خشتي جومات چې او د پل خشتي پل دا دواړه تقریبا هم عصر دي. ورته ولې د پل خشتي جومات وایي؟ هغه په دې معنی چې دا پل چې دا د پخو خښتو نه جوړ شوی. د پل خشتي جومات چې مخکې دلته باغ موجود او لښتي موجود او دلته بعضې کورونه موجود. د پل خشتي د جومات ښې خواته دغه شرقي خواته دراني تیمورشاه په وخت کې